موبایل چې موږ سره په دې جیب کې پرتې دي نن مرګ راغی دا ټول ریکارډ پاتې شو دا څه چې دي شیر کړي دي او صدر سره دي ریکارډ پاتې شو اخر کې نصیحت کوم ټول ملګرو ته ځان تیم کوم ډیر داسې ملګری دي هغه به یو عالم بیان کله شیر کوي او هغه سره ساز لګولې الکه دې ساز نه بغیر لکه دا بیان دا څوک ناوري که څنګه چلې دې ساز کې څه فائدہ دي ساز ته خلک وګ دي کدي بیان ته وګ دي دې سيزونه الله پر توبه وباسي کله به خپل یو ویډیو جوړ کړي او دغه به ورکی چرته په لار رواني عمل ځکه دا غي د پاسه به غانه ورچولي الکه د الله بندا حرام کار کې دا څومره خلک چې دا ګوري دا ټوله ګناه په تا پسې در روانه ده دا سې چې د شیر کدا ټوله ګناه چې دا څومره خلک یې وري دا په تا پسې در روانه ده ته د الله نه نه یریږي ته شرمېږي نه د دې او زما هغه خلکو ته اجازه نشته چې د علما کرامو یا زمون په شان د طلابو دا غي ویډیوګانې جوړي او پاغي باندې لګي دی ټیک ټاک ته خېږي یا د سی او ځکه کې شیر کوي چې پاغي باندې دا سيزونه ورچي به کوم یو بیان کړی چرته خو خبرم کړی او هغه د شیر کړ خو ټیک دا چاته به فایده ورسیږي مونږ ته به مجر ملاوي شي خو یو کار کې هیڅ فایده نشته دی کې تا ته سم ملاويږي چې ته په دې باندې بیا باقاعده سازونه ورچي ته په دې باندې فزول سيزونه ورچي یا په شپېلې نه ورچي شپېلې یواز په ورچي ته څه ضرورت ده څه فایده ده دې دې سيزونه ځان ساتل پکاري زما محترم ورونه دا لک ژوند دی په دې لک ژوند کې معمولی چانس کې موږ ته پکار د چې د سوکو کروستو زموږ آثار پاتې کیږي دا موبایل چې موږ سره په دې جیب کې پرتې دي نن مرګ راغی دا ټول ریکارډ پاتې شو دا څه چې دي شیر کړي دي او صدر سره دي ریکارډ پاتې شو نو د دې نه یاره پکار یا ریکارډ رسو څه پرې د ملګری جاری نیکی پرې دی که جاری ګناه پرې دی مرګ نه بعد الله دې موږ له دا عملونو توفیق راکړي چې زموږ رسو جاری نیکی پاتې شي نه دا چې زموږ رسو جاری نیک هغه ګناه پاتې شي او بس مونږ مړیو الله مکو ګناه را پسې را روانه الله دې مونږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي